د سږ کال حاصلات مو څنګه وو؟ د غنمو حاصلاتو، د الوګانو او د پیازو حاصلات څنګه وو؟ سږ کال د تیر کال په نسبت ښه و. سږ کال کال جوړ و، که پیاز وښایي، لوګان وښایي، شولې وښایي، غنم وښایي، هر چې د تیر کال په نسبت سږ کال جوړ و. اولو بازار کمزوره ده د تیر کال په نسبت. کوزه لارې باندې دي، بس څوک دومره غنه لري چې سامان کور ته وړي. بس ټول سامان شیرینو بازار کې خرڅېږي، خو په کمه باید خرڅېږي. خپل مصروفیت وپېژنئ، بېروزګاره وخت تېر نه کړئ، تعلیم ته مخه وکړئ. دا نشو تماشونه باید ځان وغړوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طاهر میډیا درنو کتونکو، خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمنده به وای. د تیر په څېر یو ځل بیا مې در سره د څمکنیو ولسوالۍ یو کلی شریک کړی. دا کلی د پیر کلي په نوم سره یادیږي. نو دا تاسو دا د پیر کلی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورور جانه، ښې جوړې په خیر یې؟ ښه ده، ملګري ښه دي، خپله ښې؟ مننه ګرانه، خیر اوسې. موږ هم ښه یو، د تا د روغ صحت په هیله یم. څنګه ده صحت دی؟ شکر الحمدلله چې ته ښه وي. مننه، خیر اوسې. که لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنې. نوم مې اسماعیل هاشمي، د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ د پیر کلي اوسېدونکی یم. ډېر ښه. څه مصروفیت لرې؟ په کومو کارونو باندې بوخت یې؟ مصروفیت مې په شارینو بازار کې د لرګیو اډه مې ده، ساختماني کار مې ده، کوم چا سره منشي یم، خلکو ته کورونه جوړوو. خو ډېر ښه، دا ډېره ښه خبر ده چې ته مصروفیت لرې. څنګه ده زده کړې دې کړې دي؟ زده کړې مې تر 14 صنفه پورې کړي. خو ډېر ښه، ډېره ښه خبره ده. په کومې برخې کې دې زده کړې کړې دي؟ ما خو زراعت برخه کې، زراعت 14 صنف نه پرېږم، زراعت کې مې زده کړې کړي دي. خو ډېر ښه. تاسې په سیمه کې کوم فصلونه ښه وده کوي؟ زموږ په سیمه کې خو لکه پیاز شول، لوګان شول، بینډۍ شوې، اوس وخت بینډۍ ده، شولې شوې، سیابین شول، او دغسې جوار شول، کورخ شول، دا ښه وده کوي. د سږ کال حاصلات مو څنګه وو؟ د غنمو حاصلاتو، د الوګانو او د پیازو حاصلات څنګه وو؟ سږ کال د تیر کال په نسبت ښه و. سږ کال کال جوړ و، که پیاز وښایي، لوګان وښایي، شولې وښایي، غنم وښایي، هر چې د تیر کال په نسبت سږ کال جوړ و. د تاسې همدلته د څمکنیو ولسوالۍ بازار د ځمکې حاصلاتو بازار څنګه ده؟ اولو بازار کمزوره ده د تیر کال په نسبت. کوزه لارې باندې دي، بس څوک دومره غنه لري چې سامان کور ته وړي. بس ټول سامان شیرینو بازار کې خرڅېږي، خو په کمه باید خرڅېږي. په اخر کې د لیدونکو ته لنډ پیغام څه شی ده؟ لیدونکي ته مې دا پیغام ده چې تاسې باید خپل مصروفیت وپېژنئ، بېروزګاره وخت تېر نه کړئ، تعلیم ته مخه وکړئ. دا نشو تماشونه باید ځان وغړوئ. کار نه مه شرمېږئ، چې هر څه کار وي باید تاسې کار وکړئ، بېروزګاره پاتې کېږئ مه. مننه، کور دې ودان. ژوندی اوسې، خوشحاله.